پریډیکیټ لاجیک. پریډیکیټ څه دی؟ وړاندوینه یا پیشګویي وه. زموږ تاسو په دغه باندې په اصطلاح باندې یا پیشګویي ورته وایي یا وړاندوینه ورته وایي. موږ یو پروپوزیشنل لاجیک مو وایه. په پروپوزیشنل لاجیک کې مثلا که چیرې زه مثال یو دغه نوشته کوم، یو جمله نوشته کوم مثلا د پی په نامه باندې، د جملې ته پی ورکوم، زه وایم چې 2 is even number. دا جمله یا به ترو وي یا به فالس وي. اوه اوس دوه چې دی دوه جفت عدد دی که تاک عدد دی؟ جفت عدد دی. اوه نو موږ وایو په دغه کې په لاجیک کې موږ وایو چې دا جمله چې ده دا ترو ده یا صحیح جمله ده. صحیح. یا مثلا بله جمله زه نوشته کوم مثال د کیو په نامه باندې، په هغه کې وایم چې 1 is even number. صحیح دی. دا یو جمله ده اصلا. اوه پروپوزیشن دی مګر دا چې غلط دی فالس جمله ده. صحیح دی. یا مثلا د دې څخه وروسته یو بل دغه زه نوشته کوم چې مثلا دیم جی مثلا 4 او 2. د دې څخه هدف دا دی چې مثلا دا کولای شو چې دا رقم یې نوشته کړو چې 4 is greater than 2. اوه اوس دغه جمله چې ده دا هم یو جمله ده که نه ده جمله؟ یو جمله ده. اوه یا صحیح ده یا غلطه ده. په دې ځای کې موږ وایو چې دا جمله صحیح ده. 4 تر 2 غټ دی حد. اوه پریډیکیټ چې دی یا پریډیکیټ لاجیک. پریډیکیټ لاجیک کله چې زه وایم چې مثلا مثال دیم پی د ایکس is even number. اوس دغه جمله دا چی شته؟ پروپوزیشن دی که نه دی پروپوزیشن؟ نه دی پروپوزیشن. بله؟ پریډیکیټ. ولی پریډیکیټ دی؟ مجهول است. په دې ځای کې اول واري که چیرې زه وایم چې 2 is even number دا جمله صحیح ده. که وایم چې 1 is even number دا جمله په خپل ذات کې صحیح ده، جفت نمبر نه دی، نو زه فالس ورته نوشته کوم اوه چې دا جمله فالس ده. اوس که چیرې زه وایم چې x is even number دلته ماته x را معلوم نه دی چې x څه دی. x 2 دی، x 4 دی، x 6 دی، x 1 دی، x نه دی، x 12 دی، x هر څه چې دی. د دې لپاره زما کار څه دی چې زه باید څه وکړم؟ اول د واره زه باید د x حد پیدا کړم چې x څه دی. دغه ډول لاجیک عبارت د پریډیکیټ لاجیک څخه دی. په دې ځای کې خو موږ تاسو ورته لیکلی یو چې دا ترو ده مثلا دا جمله. په دې ځای کې ورته لیکلی یو چې دا جمله فالس ده. اوه په دې خاطر باندې چې یو جفت نمبر نه دی. په دې ځای کې مثلا ورته لیکلی یو چې دا صحیح ده دا جمله 4 تر 2 غټ حد دی. صحیح دی. اوس x ته موږ نشو لیکلی چې دا جمله صحیح ده که غلطه ده. نو و دغه ډول جملو ته پریډیکیټ لاجیک ویل کیږي. پریډیکیټ موږ تاسو په عامه اصطلاح باندې پیشګویي ته وایو. پیشګویي یا پښتو کې وړاندوینه. اوه دا رقم یو جمله ده. نو د دې لپاره موږ تاسو پریډیکیټ وایو. اوس پریډیکیټ چې دی پریډیکیټ دا یو قسم پیشګویي ده چې موږ تاسو یې د یو سیټ مربوط پیدا کوو. موږ تاسو تر اوسه پرې سیټونه مو ویلي دي. اوه د سیټونو اتحاد مو ویل دي، د سیټونو تقاطع مو ویل دي، سیمیټریک سیټونه مو ویل دي، د سیټونو تفریق مو ویل دي، یونیورسل سیټ مو ویل دي. اوه یونیورسل سیټ څه شو؟ ډیر کار په یونیورسل سیټ کې زه کوم نن. یونیورسل سیټ څه شو؟ چې شي کلی سیټ یا عمومي سیټ چې موږ تاسو ورته وایو. اوه مثلا که چیرې زه یو سیټ نوشته کوم مثال په دې ځای کې دیم ا مساوي کېږي دیم 1 2 3 دغسې تر مثلا ا نه پورې. په دې ځای کې د یوه څخه نیولې تر ا نه پورې شاید په دې ځای کې مثلا دا تر 6 پورې وي، اخر یې 6 مثال ورته وایم. مګر دغه د یوه څخه تر 6 پورې دا عدد هم د یو عمومي سیټ څخه راخیستل شوي دي که نه دي راخیستل شوي؟ اوه چې په هغه سیټ کې 100 یو نمبر دی، 200 یو نمبر دی، 150 یو نمبر دی، 11 یو نمبر دی، 12 یو نمبر دی. دا د هغه عمومي سیټ څخه راخیستل شوي دي. نو هغه ته یونیورسل سیټ ویل کیږي او دا تقریبا دا رقم دی لکه د هغه سیټ چې یو فرعي سیټ وي. صحیح دی. نو موږ تاسو یونیورسل سیټ مو مخکې ویلي وو. پریډیکیټ چې موږ تاسو وایو د یونیورسل سیټ مطابق یې وایو، هم د یونیورسل سیټ او هم د یو کوچني فرعي سیټ مطابق یې وایو. یوه جمله چې یو یا څو متحولونه داسې ولري چې د هغوی قیمتونه معلوم نه وي
عبارت د پریډیکیټ څخه دی. لکه A greater than 2 دا یو پریډیکیټ دی. A مساوي کیږي په B plus 5 عبارت د پریډیکیټ څخه دی. A مساوي کیږي په 2B جمع 3C عبارت د پریډیکیټ څخه دی. نو تاسو اوس په دې ځای کې A is greater than 2 دا اصلا جمله ده او مګر دا رقم جمله ده چې مجهول حد پکې کې دی. A زنه په خبر چې A اوس یو دی که 15 دی. کچیر یو وي یو خو نو تر دوه نه سي غټیدای هغه بیا غلطه جمله ده. اوس په دې ځای کې ماته د A قیمت نه را معلوم. ورپسې A مساوي کیږي په B جمع 15 باندې. دوه دانې داسې متحولونه لري چې هغه ځای باید قیمت پیدا کړم. نه په A باندې خبرم نه په B باندې خبرم. دا عبارت د پریډیکیټ څخه دی. اصلا دا جمله ده او لاجیکل جمله چې موږ تاسو پروپوزیشن وایي هغه دا رقم جمله وي او خو فقط د متحولینو پر ځای باندې به معلوم قیمتونه درلودل. لکه دا مخکې چې ما ویل چې مثلا 2 is even number. ورپسې A مساوي کیږي په 2B جمع 3C باندې. دا پریډیکیټ دی په دې خاطر باندې چې A B او C تر اوسه پرماته نه جوړه معلوم چې A B او C څه دي. نو د دې لپاره زه به دا پیدا کړم و دغه ډول جملو ته پریډیکیټ ویل کیږي. پریډیکیټ چې موږ تاسو نوښته کوو پر دې ډول باندې نوښته کوو. مثلا مثال P of X پریډیکیټ of X یا د X پیشګویي دغه نوټیشن دی. مثال اوس په دې ځای کې وایي students in this class are intelligent. students اوس 2 نفر دي 3 نفر دي کسل نفر دي څو نفر دي نه دي معلوم. اول نفر نه دي راته معلوم چې څو نفر دلته په دې سیم کې څو نفر شاګردان دي. اوس کچيري په دې ځای کې دغه د students تر مخه په دې ساحه کې کچيري راکول شوی چې all students in this class are intelligent. سي د دې لپاره اول د واره موږ تاسو یو ډومین جوړوو. ډومین په پښتو کې څه شي وایو؟ څه د تعریف ساحه یا هغه ساحه چې موږ تاسو په هغه ځای کې مثال زه په دې سیم کې د دې سیم شاګردان زه یادوم دغه د ټول سیم دا یو ډومین سو او کچیر زه د یونیورسيټي شاګردان یادوم یا د دې پونتون شاګردان یادوم دا د ټول پونتون د شاګردان لپاره دا یو ډومین سو ټول ساحه دوی په نظر کې نیسي. او اوس کله چې جمله راکړه چې وای all students in this class are intelligent دا وای واړوي و پریډیکیټ ته. د دې لپاره چې دا موږ تاسو و پریډیکیټ ته واړو اول د واره وایو چې مثال اول د واره مثلا اس نیسمه اس زه وایم چې دا اس چې دی دا set of all students دی د ټول شاګردانو set. ورپسې مثلا وایم چې P of X دا هغه شاګردان دي چې هغوی لایقان دي. دی ما ته وایي په سوال کې وایي ته دغه جمله واړوه پریډیکیټ ته. اوس دی وایي all students in this class are intelligent. دا که چیرې زه غواړم چې پریډیکیټ ته یې واړوم یا د پریډیکیټ یا د پیشګویي په شکل باندې زه ولیکم د دې لپاره کولی سم چې all او د all لپاره دغه علامه ده all x چې هغه شامل دی په چش کې په اس کې دغه ټول ډومین دی د شاګردانو صحیح دی. نو چش دی ده P of X یا تکړه شاګردان دي یا لایق شاګردان دي. دې ته پریډیکیټ ویل کېږي یا دا عبارت د پریډیکیټ څخه دی. اوس دغه جمله چې د عمل ټول چې د عمل ریاضي والا جمله نه ده دغه جمله دوی غواړي چې وایي دا جملې تاسو په دا رقم ډول باندې نوشته کړئ. نوشته تاسو اوس کچیر را کول سوی وي چې مثلا some students in this class are intelligent. ځینې شاګردان او ټول نه دي ځینې شاګردان په دې صنف کې لایقان دي. دا هغه د لپاره بیا زه کولی سم چې نوشته کوم څه شي چپه ای او نو دیم چپه ای there exist some x او چې دا x شامل په څه کې دی شامل په s کې دی شاګردان دي او دا شاګردان څه دي P of X یا تکړه شاګردان دي. شو اوس کچیر یو جمله زه درکوم راوړلای شئ every integer is real number